ځکه د الله په مقابل کې چې څومره عشقونه دي، د الله په مقابل کې چې څومره محبتونه دي، د الله تعالی په مقابل کې چې څومره تعلقات دي، هغې ټوله د فنا په حد کې دي. لیکن عشق د الله تعالی دا د بقا په حد کې دی. د هغې نتیجه آخر فراق او پښیماني ده، د دې نتیجه آخر وصال او خوشحالي ده. نو ځکه الله تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم څوک مؤمنان دي د هغې به خپل عشق او محبت د الله تعالی سره، که هر څومره عشق دی، که هر څومره د عشق زندگی ده، که د هر چا سره سوې ده، د الله تعالی سما سوا د هغې اخره نتیجه د فراق او د جدایۍ د پښیمانۍ او د ژړا څخه بغیر بل څه نه ده راوتلی. حضرت یوسف علیه السلام ته په انبیاو کې الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی، چې د هغې حسن او جمال بیا په انسانانو کې ډېر کمو انسانانو ته ورکول شوی. د حضرت یعقوب علیه السلام بچی و، د حضرت یعقوب علیه السلام به د خپل بچی سره ډیره مینه او عشق. حضرت یعقوب علیه السلام به همیشه دا بچی مخ ته کښېنولی، همیشه به د سترګو څخه نه غایباوي. حضرت یعقوب علیه السلام به ډیره زمانه د هغې په دید باندې نه مړېدی. یوه وجه د هغې دا وله چې د بچیو د پلار مسله وه، د پلار د بچی سره ډیره مینه وي. او دویمه وجه دا وه چې حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی جنتی حسن ورکړی و. د جنتی حسن سره د الله تعالی داسې مینه او محبت چې دا نه غواړي چې زما د سترګو څخه غایب شي. او دریمه وجه دا وه چې د حضرت یعقوب علیه السلام عقیده دا وه چې زما د مرګ بعد به دغه بچی زما د نبوت وارث په ټوله خاندان کې، که زما نبوت ورپاته کېدی هغه به دې بچي ته ورپاته کېږي. نو د حضرت یعقوب علیه السلام د هغې بچی سره ډېر عشق، د هغه بچی سره ډېره مینه وه، د هغه بچی سره ډېر محبت. او هغه بچی یو ځل د سترګو څخه نهامولی نه سو، او یو ځل یې هغه بچی څخه خپلې سترګې را صبرولی نه سو. لیکن چې کله هغه عشق هغه محبت ډېر حد ته ورسېدی، نو ما درته ویل د دنیا عشق دی، د دنیا محبت دی، او د دنیا عشق و محبت لوی امتحان دی. د هغې اخره نتیجه فراق دی، د هغې اخره نتیجه جدایی ده. د هغه عشق اخره نتیجه حضرت یعقوب علیه السلام د هغې څخه هغه بچی جدا کیږي. حضرت یعقوب علیه السلام د هغه بچی په جدایی کې پریشانه کیږي. غالبا معالم التنزیل تفسیر کې لیکلی دی حضرت یعقوب علیه السلام د هغه عشق په نتیجه کې 80 کاله مسلسل په ژړا کې تیر. هغې 80 کاله په دې نعرو په دې افسوسو یا صفا علی یوسف، یا صفا علی یوسف. هغې د هغه بچی پر فراق باندې د افسوس څه بغیر بیا بل څه نه وي دي. وابیضت عیناه من الحزن، د هغې د سترګو تور په ژړا کې ختم سو، او د هغې سترګې تکې سپینې سوې، او هو کظیم، د هغې سترګې بېدیده سوې. هغې د هغه بچي په فراق کې په ډېره ژړا کې ورپسې ړوند سو. ما درته ویل چې د الله تعالی څخه سوا د بل چا عشق سړی کوي، د الله تعالی څخه سوا د بل چا محبت کوي، د هغې محبت آخره نتیجه فنا ده، د هغې محبت آخره نتیجه فراق دی، د هغې محبت آخره نتیجه جدایی ده. او هغې کې د ژړا او د پښیمانۍ څخه بغیر بل څه سړي ته نور پاتېږي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله په مصر ته رالی، نو حضرت یوسف علیه السلام د عزیز مصر په کور کې اوسېږي. د عزیز مصر چې کومه زنانه و، هغې د حضرت یوسف علیه السلام پر حسن باندې عاشقه ده، او هغې د حضرت یوسف علیه السلام په ډېر غټ قیمت باندې هغې در کوره پورې راوړي او د مصر په بازار کې رانسي. حضرت یوسف علیه السلام د غلام په شکل خرڅېږي، ځکه پلار یې هلته په دې بچي باندې دا توقع وه چې زما بچی که نن غلام وی هغې به څومره قیمت وی. لیکن الله تعالی ته هغه قول ناخوښ و، هغې بچی د غلامۍ په شکل د مصر په بازار کې په یو څو کوټه پیسو باندې خرڅېږي، او څوک یې رانسي؟ دا عزیز مصر چې د مصر کم وزیر دی او غټ حاکم دی، د هغې زنانې رانسي. د هغې په زړه کې د یوسف علیه السلام عشق دی. هغې یو څه کوټه پیسې ورکړي، هغې څه وایي؟ جماد چند و دادم جان خریدم، بحمد الله عجیب ارزان، قسم بالله عجیب ارزان خریدم. څو کوټه پیسې مې ورکړې، د خپل ځان دپاره مې خپل زړه او روح او خپل ژوند رانیوی. ورته زما په الله قسم چې ډېر ارزانه سودا اوس او په ډېر ارزانه راته پرېوته. نو حضرت یوسف علیه السلام د هغې زنانې په کور کې ډېر په احترام، په ډېر راحت، په ډېره هوسایي کې اوسېږي. د حضرت یوسف علیه السلام چې زندګي لږ راپورته سوه،
حضرت یوسف علیه السلام سره به د ښکار ډیر شوق نو بیا به هغه زنانې دی د ښکار دپاره غرو ساراو ته استوی او د حفاظت دپاره به باقاعده عمله مقرره وه چې هغوی به مخ و شاته ورسره تلل چې دې بچي ته څوک تکلیف ونه رسي. حضرت یوسف علیه السلام یو ځل ښکار ته رالی چې کله ښکار ته رالی نو د غره په لمن کې یو شپانه دی هغې د کنعان سه یو رمه را روانه کړې ده او کنعان د ده پلارنی وطن هغه یو عربي دی یو شپانه دی او د کنعان د طرفه را روان دی او رمه را روانه ده. نو حضرت یوسف علیه السلام د هغې څه د حضرت یعقوب علیه السلام پوښتنه کوي ځکه حضرت یعقوب علیه السلام زندگی په دې کې مشهوره وه یو طرف ته د وخت نبی و هر چا پیژانده او بل طرف ته د هغې بچی ورک و د هغې ژړا او د هغې درد او د بچي په عشق کې د هغې فریاد و ویلا په ټوله دنیا کې مشهوره وه. یوسف علیه السلام د هغې څه د خپل بوډا پلار پوښتنه وکړه چې زما پلار په کوم حالت کې یا دا ورته ویل چې هغه بوډا چې د هغې بچی ورک و هغې په کوم حالت کې هغې ورته ویل چې هغې د ډېرې ژړا څخه خپلې سترګې د لاسه ورکړي هغې د ډېره غمه څه اوس پر ملا باندې کور ته ولاړېدلی نسي هغې 40 ساعته مکمل په غم کې او په پریشانیو په ژړا کې غرقه زندگی روانه ده. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د خپل پلار حالت واورېدی نو حضرت یوسف علیه السلام پر غزی باندې دومره وژړل چې د غمه څه بېهوش شو چې کوم خادمان ورسره وه هغې حضرت یوسف علیه السلام راپورته کوي چې پر دا باندې ولې دومره بېهوشي راله د خپل پلار حکایت او قصه ورته وکړه چې زما په فراق او زما په جدایي کې زما پلار دې حد ته رسېدلی دی. هغه خادمانو دستې د ده څه پوښتنه وکړه چې ستا پر پلار باندې ولې دا کیفیت دی هغه ورته ګوره زما د پلار څه یو کمزوري سوې ده او دا عمل د هغې کمزورۍ نتیجه ده. هغه عمل دا دی هغه کمزوري دا ده چې زما پلار د خپل رب سره یو ځای زما عشقم د غومره و دماغ ته اچولی دی چې هغې کله زما په عشق کې راغلی دی او زما په محبت کې راغلی دی چې کم محبت د الله تعالی د ذات سره مناسب و په هغې محبت کې د زه یو څه شریک کړی د هغې نتیجه نن هغه خپل رب په ده باندې دا ویني چې د ده ټوله زندګي په غم کې تیره ده د ده ټوله زندګي په ژړا کې ده او د ده ټوله زندګي په فریاد کې ده چې د ډېرې ژړا څه د هغې سترګې ړندې دي د ډېره غمه څه هغه پر ملا باندې ولاړېدی نه سي او د ډېرې پریشانۍ څه هغه ټوله ورځ راوتی نه سي. زه دا وایم چې او من الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعض خلک دای د الله تعالی سما سوا د بل چا عشق و دماغ ته واچي يحبونهم كحب الله لکه یو سړی چې د الله تعالی سره عشق و مینه لري دی د هغه بل چا سره د عمر عشق و مینه روانه کی او چې کله روانه کی ځکه د هغې اخره نتیجه پریشانی د هغې اخره نتیجه پښیمانی. والذین آمنوا اشد حبا لله چې کوم خلک مؤمنان دي د هغې دپاره مناسب دا دی چې د ټولو څه زیات د الله تعالی محبت دماغ ته